السلام علیکم ملګرو الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست دوستانو. یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم د انلاین ټي چینل څخه نوې ویډیو ګورئ دوستانو. نن درته یوه مهمه او ضروري طریقه ښیم دوستانو. کله چې تاسې غواړئ چې تاسې فیسبوک وګورئ خو هلته ستاسې ته ویډیوګانې مخې ته راځي دوستانو، نو هغه بې له ستاسې پلې کېدلو ستاسې له خوښې بغیر پلی کېږي دوستانو. ویډیو خپله پلی کېږي، کله چې تاسې غواړئ نه غواړئ ویډیو دې پلی شي خو هغه خپله پلی کېږي دوستانو. نن دا طریقه درته ښیم چې دا ویډیوګانې بندې شي. راځئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې ګنټې نښان ووهئ دوستانو. راځو درې ټک نشان باندې کلیک کوو، سټینګ او پرایوسي، بیا ورسره په سټینګ باندې کلیک کوم دوستانو. لاندې راځم، کله چې لاندې راغی دوستانو تاسې به لاندې راسئ. دلته به پیدا کړئ میډیا اینډ کانټاکټس. کله چې تاسې په میډیا اینډ کانټاکټس باندې کلیک وکړ ملګرو، بیا به لاندې راسئ دوستانو. دلته لیکلي دي او ټو پلی، خپله لیدلی شئ دوستانو. تاسې به هم په دې ځای باندې کلیک وکوئ او ټو پلی چې مو کله کلیک وکړ دوستانو، دلته موږ درې اپشنه لرو. اول لرو ان موبایل ډیټا ان وائی فای کنکشن. په موبایل ډیټا او په وائی فای چې کله تاسې کنیکټ یاست نو ستاسې د فیسبوک ویډیوګانې دې خپله پلی شي. دوم اپشن ده دوستانو ان وائی فای کنکشن انلی، خالص تاسې له وائی فای سره کنیکټ یاست ستاسې د فیسبوک ویډیوګانې دې ډایرکټ پلی شي. درېیم د دوستانو نیور او ټو پلی ویډیوز، هېڅ کله دې ویډیوګانې په خپل سر باندې پلی نه شي، یعنې کله چې تاسې په ویډیو باندې کلیک وکوئ دوستانو هغه به پلی کېږي، ستاسې د خوښ بغیر به نه پلی کېږي. نو دوستانو تاسې باید د هغه اول اپشن هم انتخاب نه کوئ، دوم هم نه کوئ انتخاب، درېیم اپشن تاسې باید انتخاب کوئ. نو مننه دوستانو، که چېرې مو دا ویډیو خوښ شوي ضرور لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بیا پورې د الله په امان.